بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مه شئ. ستاسو د روغتیا په هیله راځو د پاورپاینټ د درسونو د لړۍ دوهم درس ته. په تیر درس کې مونږ تر یو ځایه پاورپاینټ لوستی و. راځو نن یې د هغه په دوام سره پاتې برخه وایو. فکر کوم په فایل کې تر پرنټ پورې مونږ دا اپشنونه خلاص کړي وو. راځو نن د پرنټ اپشنو برخه وایو. د پرنټ اپشنونه له نوم نه معلومیږي چې ټول اپشن مربوط د چاپ د یو فایل یا د یو پریزنټیشن کیږي. هر کله چې تاسو د خپل پریزنټیشن غواړئ یا چاپ یې کوئ په هارد شکل غواړئ ووینئ نو راځئ د پرنټ اپشنو ته. زه به دې لپاره یو پاورپاینټ سلاید یا پریزنټیشن انتخاب کړم. اوس که غواړئ تاسو چې همدغه پاورپاینټ پریزنټیشن مو چاپ کړئ نو د دې د چاپ لپاره څه کوئ؟ راځو فایل ټاب ته وروسته له هغې په پرنټ باندې کلیک وکړئ. شارکټ یې که زده کوئ اسانه کنټرول پی یې شارکټ دی، کولی شئ اسانه دی شارکټ له لارې دا برخه راخلاصه کړئ. لومړي اپشنونه دي پرنټ دی. کله مو چې د پرنټ یا تنظیمات خلاص و کار مو پای ته رسېدلی و نو پرنټ باندې کلیک کوئ، مستقیم په چاپ باندې شروع کوئ. پرنټر به وصل وي ستاسو کمپیوټر سره. کاپیز کې به تاسو ورته د همدغه چپټر نه څومره غواړئ کاپي واخلئ یا دغه چپټر مو چې چاپوئ څو دانې چاپوئ. زه فعلا 1 سلایډ لرم او دغه یو پریزنټیشن یو چپټر ترې جوړوم. 10 نفرو ته مې پکار دی نو دلته به تاسو تعداد 10 نفره ولیکئ. لاندې پرنټر به انتخاب کړئ. پرنټر کې به د پرنټر په اپشنو کې هغه پرنټر انتخابوئ چې تاسو خپل کمپیوټر ته انسټال کړی دی او همدا اوس ستاسو کمپیوټر سره وصل دی، لاین یې وصل دی. نو دلته به پرنټر ورته انتخاب کړئ. لاندې چې راشئ پرنټ آل سلایډز دی. پرنټ آل سلایډ نه هدف دا دی چې څومره ته سلایډونه لري ټول چاپیږي. زه فعلا 1 سلایډ لرم نو که پرنټ آل سلایډ باندې کلیک وکړم 1 سلایډ چاپیږي. پرنټ سلیکشن خو که چیرې تا غوښتل چې مشخص یو څو دانې انتخاب کړئ بیا به تاسو راشئ په سلایډونه به انتخاب کړئ. زه اول سلایډ انتخابوم، د کیبورډ نه کنټرول ونیسئ. مثلا 4م سلایډ انتخابوم، همداسې راځم 9م سلایډ انتخابوم، همداسې راځم 11م سلایډ انتخابوم. مشخص ما یو څو سلایډ انتخاب کړل. اوس چې کله راشم کنټرول پی ته نو دلته ورته پرنټ سلیکشن اپشن انتخابوم. پرنټ سلیکشن هغه سلایډونه ما ته پرنټوي چې ما همدا اوس سلیکټ کړل. نو دلته چې ورته وګورو ما 4 سلایډه سلیکټ کړي دي او همدغه 4 سلایډه پرنټیږي. او بل اپشن دی بیا پرنټ کرنټ سلایډ دی. پرنټ کرنټ سلایډ نه هدف هغه سلایډ دی only print the current slide چې تاسو کرسر هلته وي. مثال زه په 10م سلایډ باندې کلیک کوم، زما کرسر هم په 10م سلایډ کې دی او انتخاب مې 10م سلایډ انتخاب کړی دی. هر کله چې زه فایل غواړم پرنټ کوم نو دلته ورته وایم کرنټ سلایډ، هغه سلایډ چې همدا اوس زه پکې یم نو هماغه 10م سلایډ ماته پرنټوي. بل اپشن چې دی کسټم رینج دی. کسټم رینج نه هدف تاسو ورته یو انټروال ټاکئ. زه فعلا دلته به دغه آل سلاید انتخاب کم، 1 سلایډ لرم خو دغه 1 ټول نه پرنټوم. زه غواړم دلته یو انټروال ورته جوړ کړم. مثال له اول سلایډ زما په کار دی تر 20م سلایډ پورې نو تاسو بلته څه لیکئ؟ یو نه تر 20 پورې یو به لیکئ، ترمنځ مې منفي علامه ورکوئ او بیا به 20 لیکئ. د دې معنا دا ده چې یو نه تر 20 پورې دا سلایډونه چاپیږي. او که چیرې بیا طاقه مو غوښتل چې په انفرادي ډول یو 2 سلایډونه چاپ کړئ بیا به تاسو د شمیر ترمنځ کاما ورکوئ. د مثال په ډول زه 5م سلایډ چاپوم کاما، 8م سلایډ چاپوم کاما، 20م سلایډ چاپوم نو اتومات 5م 8م او 20م یا 3 سلایډه چاپیږي. دې ته کسټم رینج وایي. لاندې چې راشئ فول پیج سلایډز دي. فعلا فول پیج سلایډ معنا چې یو سلایډ په یو صفحه کې په فول ډول راځي، مکمله صفحه پرې نیول کیږي. نوٹ پیج کې انتخاب کړئ. بیا لاندې د نوٹ لپاره یو اضافي برخه ورکوي چې تاسو کولی شئ اضافي نوٹ ولیکئ د دې سلایډ په اړه. آوټلاین کې انتخاب کړئ، بیا هغه ډیزاین یې له منځه ځي، فقط تاسو ته ټیکس یا هغه ساده نارمل متن راځي او په چاپ کې هم همداسې راځي. لاندې چې راشئ بیا هینډ آوټس لرو. یو سلایډ په یو صفحه کې غواړئ چاپ کړئ، 2 سلایډه چاپوي، 3 سلایډه چاپوي، تر 9 سلایډو پورې کولی شي چې په افقي شکل په دې کم صفحه کې چاپ کړي. افقي شکل نه هدف دا دی چې اوله صفحه دا اول سلایډ دا دی، دوهمې څنګ کې دی، درېیمې څنګ کې دی، یعنې په دې شکل ترتیب جوړ دی. 4م 5م 6م داسې ترتیب دی. که دې غوښتل چې دا په دې شکل ترتیب کې په عمودي شکل اول دا وي، دوهم وي، درېیم وي، بیا به نو تاسو دلته ورته ورټیکل اپشن انتخاب کړئ. لاندې چې راشئ ورټیکل
نو دې کې چې ورټیکل انتخابوي بیا د سلایډو شمیر ورټیکل په شکل راځي. اول دا دی، دوهم، دریم او څلورم او پنځم. نو په هر ډول چې تاسو د ترتیب غواړئ جوړې کړئ. لاندې بیا اپشن لري فریم سلایډ دی، یو چوکاټ لري شاوخوا، هغه سلایډ یې غواړئ چاپ کړئ، هغه چوکاټ یې فریم نو دا اپشن فعاله کوئ چاپیږي، او که غیر فعاله کوي شاوخوا چوکاټ یې په چاپ کې نه راځي. او بل اپشن یې دی داسې کې سکیل ټو فټ پیپر دی، یعنې که دا انتخاب کوئ او څه سکیل یې غټیږي، یعنې سایز یې څه اندازه غټیږي چې دا هم ډېر مهم یا اړین نه دی. های کوالټي که تاسو انتخاب کوئ نو هر کله چې دا چاپوئ نو په لوړ کیفیت سره چاپیږي. اوس نه معلومیږي، خو کله چې فایل چاپوئ پرنټر رنګ ډېر مصرفوي او بیا تاسو ته په هارډ شکل ښکاري چې څومره ښه کیفیت لري. نو داسې نه به تاسو ورته هم دغه د پرنټ موډ انتخاب کړئ. وروسته له هغې لاندې راځو کولیټډ او انکولیټډ لرو. کولیټډ منظمې چاپوي، انکولیټډ غیر منظمې چاپوي. منظم نه هدف دا دی زه 10 چپټره چاپوم. نو کله چې کولیټډ انتخاب کړم اول چپټر چاپیږي مکمل، دوهم مکمل، دریم مکمل، همداسې یو چپټر مکمل چاپیږي. خو انکولیټ که چیرې انتخاب کړم بیا داسې کېږي چې زه ګوره 10 چپټره غواړم، نو اوله صفحه 10 دانې چاپیږي، دوهمه صفحه 10 دانې چاپیږي، دریمه صفحه 10 دانې چاپیږي، له هرې صفحې نه 10 دانې چاپیږي. بیا به تاسو په خپل لاس باندې دا چپټر برابروئ. نو وایي چې نه کولیکټډ منظم وي. بل کلر دی، ګرې سکیل دی او بلاک اینډ وایټ دی، د رنګ موضوع ده. اوس سلایډونه ګورئ رنګه چاپیږي، که غوښتل چې د تور او سپین چاپ شي بیا تاسو ورته اپشن تغییر کړئ، سلایډونه مو په تور او سپین شکل چاپیږي. دا د پرنټ اپشنونه وو، دا مو چې کله پای ته ورسول بس پرنټ باندې کلیک وکړئ، ستاسو فایل چاپ ته آماده دی. له پرنټ نه وروسته بل اپشن لرو، شیر اپشن دی. شیر اپشن هر کله چې تاسو غوښتل دغه فایل مو شریک کړئ له یو چا سره، یا هم د سیف ټو کلاود یو آنلاین حافظه ده، ستاسو ټلیفونو کې هم شته، وګورئ د ون ډرایو په نامه دی، د آی کلاود په نامه په آیفونو کې دی، په اپل کمپنۍ سیسټمو کې. نو که غواړئ چې آنلاین ډول د خپل فایل ثبت کړئ، شریک یې کړئ، د ایمیل له لارې غواړئ چاته یې ولېږئ، پی ډي اف په شکل یې لیږئ، د ایکس پي ایس په شکل یې لیږئ، یا د فاکس ماشین له لارې غواړئ چې د خپل فایل شیر کړئ، نو راځئ له دې برخې نه کار اخلئ. راځو بلې موضوع ته، د ایکسپورټ دی. ایکسپورټ برخه کې اپشنونه یو څه نوي دي، نظر ورډ ته دو کې دا اپشن مونږ نه درلودل، په ایکسل کې دا نوي اپشن دی. لومړی اپشن دی کریټ پی ډي اف ایکس پي ایس. دا کوم پاور پوینټ چې ما اوس راخلاص کړی غواړم دې نه یو پی ډي اف جوړ کړم، او پی ډي اف باندې تاسو ښه پوهیږئ. پی ډي اف د فایلونو هغه ډول دی چې پکې تغییرات نه راځي، ریډ اونلی دی، یعنی یوازې د لوستلو لپاره وي. نو زه اوس غواړم چې همدغه سلایډ پی ډي اف ته تبدیل کړم. هلته به ورته موقعیت انتخاب کړم ډیسکټاپ، او دې ځای کې به په پبلش باندې کلیک وکړو. نو دا سلایډ پریزنټیشن مکمل پی ډي اف فایل ته چینج کیږي. دا دی، دا زموږ کوم پریزنټیشن چې و دا مو پی ډي اف ته چینج کړ. اوس د پی ډي اف په حال کې دی، یعنې زه اوس ایډیټ نشم پکې کولی، متن نشم تغییرولی، رنګ نشم تغییرولی، فقط ریډ اونلی دی او د لوستلو لپاره دی. راځو بیا خپل پریزنټیشن ته راګرځو، د ایکسپورټ اپشن ته راځو. بله موضوع کریټ ویډیو ده، ډېره ښه موضوع ده په پاور پوینټ کې. تاسو کولی شئ چې د خپلو پریزنټیشن د دغو سلایډو نه ویډیو جوړه کړئ، خصوصا هغه وخت که چیرې تاسو انیمیشن برابروئ، یا مثلا تصویرونه راوړئ، د هغو لپاره یو ښه حرکتونه ورکوئ، په بیکګراوند کې ښه موزیک ورکوئ، یا هم یو بله موضوع تشریح کوئ چې باید ویډیو شي، او یا هم درس ورکوئ، کوم ځای کې آنلاین درس ورکوئ، غواړئ چې د خپل درس دغه تشریح موضوع په ویډیوي شکل یو چاته ورولېږئ، نو کولی شئ. دا شونتیا شته په پاور پوینټ کې چې تاسو د سلایډو نه ویډیو جوړه کړئ. د دې کار لپاره د سلایډونه به زه راکم کړم، ځکه ډېر سلایډ لرم او دومره ډېر سلایډونه بیا ډېره لویه ویډیو کېږي چې ډېر وخت هم نیسي. نو د دې سلایډونه به زه راکم کړم، یو څو محدود سلایډونه به کړم. شپږ سلایډ لرم، دا فکر کوم دا کفایت کوي. را به شو فایل ته، وروسته له هغې به راشو ایکسپورټ ته او کریټ ویډیو. خو مخکې دی چې زه دا ویډیو ترې جوړه کړم، بله خبر ده چې دا اکثریت اپشن موږ تر اوسه نه دی ویلي چې تاسو دې ته حرکت ورکوئ، انیمیشن ورکوئ، بیکګراوند کې میوزیک ورکوئ، هغه وروسته راځي وایي.
هغه مشاله چې بیا هغه زده کړل بیا تاسو کولی شئ چې یوه ویډیو جوړه کړئ خو دلته اپشن د ویډیو مخکې راغلی نو زه باید همدلته تاسو ته د دې پریزنټیشن څخه ویډیو جوړه کړم کریټ ویډیو باندې کلیک وکړئ دې خواته راشئ په ښي طرف کې تاسو ته اپشن درکوي د کیفیت دی چې تاسو دلته د ویډیو کیفیت انتخاب کړئ الټرا ایچ ډي 4K د فول ایچ ډي د ایچ ډي د سټانډرډ دی په کوم کیفیت سره غواړئ د ویډیو ثبت فعلا زه ورته ایچ ډي انتخابوم دغه دوام اپشن ګورئ دلته فعلا نو ټایمینګ ور نریشن دی یعنی بیک ګراوند کې ما کوم میوزیک تر اوسه نه دی ورکړی نه مې خپل غږ ورسره ثبت کړی نو ځکه فعلا همدا ډونټ یوز دی هر کله چې به تاسو غږ ثبت کړئ یا بیک ګراوند کې میوزیک ورکړئ بیا دا اپشن فعاله کیږي نو ځکه هغه اپشن ته تر اوسه نه یې رسېدلی دا همدلته پر ځای پرېږدئ موږ شپږ سلایډه درلودل نو کله چې د شپږ سلایډونو ویډیو جوړیږي هر سلایډ څو دقیقې وروسته خپله چینج شي ځکه په ویډیو کې نور موږ کنټرول نه لرو چې په ویډیو کې سلایډونه چینج کړو ویډیو د خپله پلی کېږي او پای ته رسېږي نو په ډیفالت شکل هر ویډیو 15 ثانیې وروسته چینجېږي دلته وخت شته 15 ثانیې دا 15 ثانیې کولی شي زیات کړي کولی شي کم یې کړي هغه تاسو پورې اړه لري څومره چې زیاتوئ هغومره د ویډیو سایز ډېرېږي نو زه ورته 4 ثانیې کفایت کړي او بالاخره په کریټ ویډیو باندې کلیک وکړي موقعیت ورته وایم ډیسکټاپ advanced grammar په نامه mp4 په شکل دا ورته وایو سیف لاندې برخه کې دلته تاسو یو پرامپټ اپشن ښکاري دې ته به منتظر پاتې شئ تر څو دا پریزنټیشن په ویډیو باندې تبدیل شي تر څو چې دا په ویډیو تبدیلیږي زه به تاسو ته ویډیو هم وښیم راځم بل اپشن ته create an animated GIF دی GIF اصلا څه ته وایي GIF عکس دی د عکس یو ډول دی صحیح دی د عکس یو ډول دی چې حرکت لري عکس دی خو حرکت لري دغه حرکتدار عکسو ته GIF وایي زه درته په ګوګل کې سرچ کوم تاسو ته GIF عکسونه وښیم نو همدغه رقم حرکتداره یا انیمیشن داره عکسونه په پاورپوینټ کې هم جوړولی شئ البته دا اپشنونه په 2021 کې دي په 2021 آفیس کې نو تاسو باید د کمپیوټر کې 2021 آفیس ولرئ دلته به زه ولیکم GIF کمپیوټر پکچر به ولیکم صحیح دی اوس به تاسو ته هغه GIF یا حرکتدار عکسونه راوړي دلته به ایمیج انتخاب کړم که زه مثلا دغه عکس انتخاب کړم GIF دی لږ ورته منتظره پاتې شئ وګورئ عکس حرکت لري د کس په کمپیوټر باندې کار کوي دا حقیقت کې عکس دی خو د عکس فارمټ GIF دی نو GIF عکسونه همیشه هم داسې حرکتدار وي حرکت لري زه همداسې یو عکس په پاورپوینټ کې هم جوړولی شم د دې لپاره به یو نوی پاورپوینټ راخلاص کړم داسې کې به که تاسو یو عکس راوړئ یو آیکن راوړئ یو لوګو راوړئ خو زه به انزرټ ته لاړ شم د 3D ماډل نه به دلته یو 3D یو شکل راواخلم بیا به وروسته یو حرکت ورکړم ایموجی به راواخلم یو عکس به را انتخاب کړو دې ته به انزرټ ووایو ایموجی مو چې کله اډ کړ دا فعلا حرکت نه لري طبیعت هم خراب دی خو خیر بیا هم راځو موږ انیمیشن ته له دې ځای نه به یو حرکت ورکړو مثلا داسې یو حرکت ورکوئ واقعا ډېر جګرخونه دی نفر دا ډول حرکت دی خو هر ډول حرکت چې تاسو ورکوئ دا بل ډول حرکت دی اوس همدغه نه زه غواړم یو عکس جوړ کړم د عکس په شکل وي خو حرکت دی ولري نو دا به چې انتخاب کړئ جوړ مو کړو ور به شئ فایل ته ایکسپورټ ته به ورشئ کریټ ان انیمیټډ GIF بیا هم کیفیت لري کیفیتونه به ورته وټاکئ تاسو او وروسته له هغې میک بیکګراوند ټرانسپارنټ هدف دا دی چې اوس ګورئ بیکګراوند سپین دی سپین سلایډ پکې راځي بیکګراوند کې ټرانسپارنټ کې انتخاب کوئ بیا بیکګراوند نه راځي بیا بیکګراوند نه راځي دا اپشن به هم ورته ټیک مارک کړئ seconds to spend on each slide
اګه چیرې سلایډونه مو ډیر وي بیا په هر سلایډ څومره وخت ورکوي او دلته وخت ورته چې کله تنظیم شو کریټ جی آی اف ورته وایي. موقعیت به هم ډیسکټاپ انتخاب کړم، پریزنټیشن 2 په نامه دی خو دې ته ورته چې د ایموجي په نامه ثبت شي دا او سیو ورته وایم. دې ته هم منتظر پاتې کیږو تر څو د جی آی اف باندې تبدیل شي او ویډیو هم پای ته رسیدل ده. راځئ چې نتیجې او ریزلټ وګورو. زه به دا ایکن راښکاره کړم. دا ویډیو شو د همدې سلایډو ویډیو پلی کوي را خلاصه یې کوي. دا دی تقریبا 40 ثانیې ویډیو جوړه شوې ده. هماغه شپږ سلایډونه خپل حرکت لري، خپل چینجیږي خو ډېر ژر چینجیږي ځکه هر سلایډ ته موږ 4 ثانیې وخت ورکړی. نو د دې ویډیو سره بیکګراوند هم کېښودلی شي، ډېر ښه میوزیک کېښودلی شي، حتی د خپله ساوت یا وایس ورسره کېښودلی شي چې ثبت یې کوي، ویډیو ترې وکړئ او ډېر ښه منظم خپل حتی که یوټیوب چینل لرئ یا کوم بله صفحه لرئ غواړئ چې درسي ویډیوګانې او درسي موضوعات نورو ته وړاندې کوي نو پاور پوینټ تاسو سره ډېر ښه کومک کولی شي. او بل موږ ایموجي یو عکس جوړ کړ دغه وینې دلته مو لیکلي دي دا را خلاص کړئ. بیکګراوند نه لري ځکه هغه اپشن مو فعاله کړی و، بیکګراوند نشته او حرکت لري. دا عکس دی خو عکس چې حرکت لري دې ته موږ جی آی اف عکسونه وایو. راځم بیا هم بیرته خپلې موضوع ته فایل ته راځو، بیا هم ایکسپورټ موضوع ته راځو. پاکیج پریزنټیشن فور سی ډي که غواړئ چې دغه پریزنټیشن مو سی ډي ته انتقال کړئ، کمپیوټر ته به سی ډي ور واچوئ، په دې اپشن به کلیک وکړئ پاکیج فور سی ډي، دلته به اپشن فعاله کړئ کاپي ټو سی ډي، یعنې دغه پریزنټیشن مو مکمل سی ډي ته کاپي کیږي چې هر کله سی ډي کمپیوټر ته واچوئ ستاسو پریزنټیشن به پکې وي او کولی شئ کار ترې واخلئ. دا ساده دی. زه اوس سی ډي هم نه لرم ځکه دا اوس کمپیوټر سی ډي روم نه لري. نو که چېرې ستاسو کمپیوټر سی ډي روم درلوده سی ډي در سره وه بس ته در سره عملي کړه. او آخري اپشن پکې کریټ هینډ آوټس دی. کریټ هینډ آوټس نه هدف دا دی چې وایي پټ سلایډس اینډ نوټس ان ورډ ډاکیومنټ. که غواړئ چې دغه پریزنټیشن سلایډونه مو له پاور پوینټ نه ورډ پروګرام ته انتقال کړئ نو کریټ هینډ آوټ ورته وایي. مکمل سلایډونه مو له پاور پوینټ نه کاپي کیږي ورډ پروګرام ته. کلیک پې وکړئ کریټ هینډ آوټ باندې. په کوم ډول یې غواړئ، په هره صفحه کې 2 سلایډه غواړئ، په څنګ کې د نوټ لپاره یو برخه پرېږدي دا رقم وي، یا مثلا یو سلایډ وي په هره صفحه کې لاندې ورته د نوټ لپاره یو برخه پرېږدي، یعنې دلته هغه نمونه تاسو انتخابوئ. پیسټ ساده وي که پیسټ لینک وي. پیسټ لینک نه هدف دا دی که چیرې زه بیا په پاور پوینټ کې تغییر راوړم مستقیم په ورډ کې هم تغییر راځي. ورته هم صحیح دی لینک ولري. اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو دلته ورډ را خلاصوي نو مکمل هغه څومره سلایډونه چې هلته موږ درلودل دا ورډ پروګرام ته انتقالېږي. دا دی مکمل موږ 6 سلایډه درلودل. په هر صفحه کې 3 سلایډه راغله او څنګ کې د نوټ لپاره یو اضافي برخه هم ده. کولی شئ دا تاسو په ورډ کې چاپ کړئ، پرنټ یې کړئ په دې ډول. دا د هینډ آوټ موضوع یا اپشن په ایکسپورټ کې. او لاندې برخه د کلوز ده. کلوز باندې چې کلیک کوئ د کوم پریزنټیشن مو چې را خلاص کړی دا تړل کېږي. او لاندې بل اپشن د اکاونټ دی. د اکاونټ په اړه کوم اکاونټ چې تاسو په مایکروسافټ افیس کمپنۍ کې کوم ساین ان شوي یاست، تاسو ایمیل ادرس دی یا اکاونټ مو دی. او دلته ما د پاور پوینټ دغه برخې ته متوجه شئ. نمونې او سټایلونه دي او دا هم دیمز دی د پاور پوینټ په کوم ډول غواړئ چې دا ووینئ دلته ورته دیمزونه انتخابوئ چې دا په تیرو پروګرامو کې مونږ لوستي وو. په ورډ کې خصوصا دا اپشنونه ټول تکراري دي نو ځکه په دې اپشنو باندې زه اکثریت ډېر ژر راتېرېږم، ډېر وخت په دونه ضایع کوم ځکه دا تکرار مونږ ویلي دي. ما تاسو ته په تیرو ویډیوګانو کې هم ویلي وو چې که غواړئ چې پاور پوینټ ښه زده کړئ نو تاسو باید د ورډ ویډیوګانې در سره وګورئ. اول هغه وګورئ ځکه په پاور پوینټ کې اکثریت اپشنونه تکراري دي. نو که چیرې ورډ مو ښه زده وي په دې مطمئنه اوسئ چې پاور پوینټ تاسو ته ډېر ساده او اسانه دی. دا زموږ د نن ورځې درس د فایل مینو او راتلونکي ورځې ته به نور همداسې ادامه ورکوو. که کوم پوښتنه لرئ، سوال لرئ، وړاندیز لرئ، کولی شئ په کومنټ کې موږ ته پرېږدئ.
ستاسو نظر موږ ته مهم دی ځکه ستاسو نظرونه د دې درسونو د لړۍ د لا ښه والي سبب ګرځي. نو که چیرې کوم سوال هم لرئ کولی شئ موږ ته په کومنټ کې خپل سوال پرېږدئ او که د موږ د یوټیوب چینل برخه نه یاست زموږ د یوټیوب چینل سره یو ځای شئ، سبسکرایب بټن کې کاږئ او د موږ د نورو ویډیوګانو څخه خبر ترلاسه کړئ او احوال تر واخلئ. نو هیله ده چې نن درس تاسو ته ګټور تمام شوی وي. ښه وخت، الله مو مل شه.